ستانکزی اسلامي امارت د نارینه او ښځو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. په سلامونه مه هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي اسلامي امارت مسؤلیت لري چې نجونو او نارینه‌و ته د زده کړو زمینه برابره کړي. ښاغلي ستانکزي نن یکشنبه د جون 19 چې د غبرګولي میاشتې له 29 سره سمون خوري په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دا یو شرعي حق دی. نوموړي زیاته کړه دا پر موږ لازمه ده چې د دې ملک هر فرد ته که هغه نر وي او که ښځه د تعلیم زمینه برابره کړو. دا د دوی طبعي حق دی. دا د دوی اسلامي او شرعي حق دی. علما کرامو فتوا صادره کړې ده علم په نر او ښځه باندې فرض دی. موږ باید داسې یوه جامعه جوړه کړو چې د علم په زیور مزینه وي. ښاغلي ستانکزي زیاته کړه چې اسلامي امارت په افغانستان کې تعلیم او تربیه ته ژمن دی او په خبره په ټول هیواد کې به پوهنتونونه او ښوونځي د نارینه او ښځو پر مخ پرانیستي وي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.